زما ډیرو محترمو دوستانو، موږ او تاسې داسې یو فرصت په مخ کې لرو. باور وکړئ چې که انسان د دې په قدر پوهیدای، د دې فرصت په قدر باندې پوهیدای چې څومره ګټه پکې انسان ترلاسه کولی شي، باور وکړئ د روژې له پیله تر پایه به یې هیڅ داسې وخت نه و ضایع کړی چې د دې فرصت په لټه کې نه وي. ډیر لوی فرصت دی. که زه بسته میاشت کښېنمه یا ډیر وخت تر هغې کښېنمه چې د دې صفات تاسو ته بیان کړم، شاید ناتوانه شمه. دا پوهیږئ چې څه شی دی؟ د قدر شپه ده. تر 1000 میاشتو غوره شپه، یا څه باندې تر 83 کلونو غوره فرصت دی. که موږ د دغې شپې د لټولو هڅه وکړو او پیدا یې کړو، ویې مومو، مثلا که یې 2 رکعته نفل پکې وکړو، موږ به په حقیقت کې 1000 میاشتې یا تر هغې زیات هره شپه 2 رکعته نفل کړي. که د قرآن کریم یوه سپاره پکې ولولو، موږ به همدومره وخت قرآن کریم یوه سپاره لوستی. تاسې حساب کوئ، ضرب یې کوئ، څه باندې 83 کاله به موږ د قرآن کریم یوه سپاره تلاوت کړي، هره شپه یوه سپاره، همدومره اجر الله پاک راکوي. که موږ په دې شپه کې قیام اللیل کړی وي، تراویح مو کړی وي، الله پاک به یې موږ ته همدومره ثواب او اجر راکړي. که مو صدقه پکې ورکړي، الله پاک به یې موږ ته د 83 کاله یا څه باندې تر هغې د هرې شپې صدقه ورکولو اجر راکړي. باور وکړئ، نه یې شي انسان حسابولی او نه یې شي اندازه کولی. تصور انسان نشي کولی دا دومره لوی اجر او دومره زیات اجر، او موږ یې پر وړاندې غافل یو. دا څومره عجیبه ده، څومره د افسوس حالت دی زموږ چې موږ داسې یوه شپه له لاسه ورکوو، او یوه شپه ده په 10 شپو کې، اخرو شپو کې د روژې یا د روژې په دغه ټولو شپو کې موږ ولټوو. دومره خو نه ستړي کوو. شپه د عبادت، واړه کارونه پکې کیدای شي. 2 رکعته نفل، اصلي لمونځونو ترڅنګ د فرایضو ترڅنګ نفلي لمونځونه، سنت کارونه. عجیبه ده والله، نشم کولی بیان یې کړم درته، نو خپله پوه شي چې دا څومره قدرمنه شپه ده چې الله پاک فرمایلی دي لیلة القدر خیر من 1000 شهر. په دې شپه کې جبرائیل علیه السلام او ملایکې راښکته کیږي. سبحان الله، که دا چا وموندله، تیر ګناهونه ورته ټول الله پاک معاف کوي، ځکه چې تا به په حقیقت کې د 83 کلونو نه ډېره اندازه ثواب کړی. نو غافل کېږه مه زما وروره، زما خورې، دغه شپه او د دغې شپې عبادت نه ځان مه غافله کوه. ویې لټوه، زحمت وباسه، خوله توی که په دغه 10 اخرو شپو کې د روژې، او حتما د روژې په میاشت کې د قدر د شپې د لټولو کوشش وکړه. راځه، ډېر کم فرصت پاتې دی. روژه اکثره برخه لاړه، تیره شوه، لږه پاتې ده. په دې لږې کې یوه طلایي شپه ده چې که انسان یې ومومي، د اجرونو له اړخه به دی ټریلیونر وي، ټریلیونر. له ابو هریره رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل، څوک چې د قدر په شپه د ایمان له وجې او د ثواب په نیت په لمانځه ودرېږي، د هغه تیر ګناهونه بخښل کیږي. او څوک چې د رمضان میاشت د ایمان په وجه او د ثواب په نیت روژه ونیسي، تیر ګناهونه یې بخښل کیږي. سبحان الله، څومره غټ فرصت.